پیر ذوالفقار صاحب دا واقع ما وختیم بیان کړی. هغه یو واقع بیانوي. په یو علاقه کې یو سړی وفات شو. د وفات بعد یو 2-3 بچان یتیمان او کونډه پاتې شو. دې سړي به مزدوري کوله، روزانه به کوله، هغه د خپلو بچانو د خپل کور والا کفالت به کوي. د مور دغه یو مور پلار نه و، دغه یو سر و. چې کله وفات سو زموږ تی پښتانه بس یو 2-3 ورځې په پاتیه کې یو 3-4 ورځې ښه ګرماګرمي پښتنه رښتنه کوي، لیکن چې وخت تیر شي بیا دا پښتنه نه کوي چې د دې یتیمانو به ګذر بسر څنګه وي، د دې به څنګه زندګي تیریږي. نو 2-3 ورځې چې وسوې خو خلکو څه وړل راوړل، د خلکو تګ راتګ وي څه وړل راوړل ختم شو. یو هفته چې وسو ښځې یو څو ورځې ګزاره وکړه. یو څو وخت بعد چې ډېر وږي سو، په کور کې شی نه نه د کور څه کباړ مباړ و، څه اوسپنې و، څه پلاستیکي و، دا شانې کباړي ته وروړو، هغه خرڅ بیا د کور یې څه انتظام وکړو، هغه بیا ختم سو. خو خیر په کور کې چې څه د خرڅلاو کباړو هغه ټوله خرڅ کړه. آخري حد دې ته ورسېدی چې لوږه سو. په کلي په محله کې چا پوښتنه نه باندې کوله. وایي هغه مشر لور چې وله هغه د ډېرې لوږې څه تبه سول. نو وایي مور اولاد چې د اولاد خو ډېر هغه دي، نو الله ته په ژړا سو، ویل الله نور امتحان مه راکوې، زنانه یم، نازک صنف یم، مجبور یم یا الله، ته زما ناروا واورې. وایي په محله کې یو شرابي و، مشهور شرابي و. وایي هغه ناست کور والا سره، کور والا ته ویل پلاني یتیمان هله ډوډۍ کته سالن تیار کړه، هغه ته یې در واخله. وایي هغه چې راوړه دروازه ور وټکوله، هغه زنانې یتیمانو ته ډوډۍ ورکړه، سالن یې ورکړه، او بیا زنانې ته وویله تر څو پورې چې زه یم ما چې کور کم شی خواړي هغه به تا ته هم در کوم. وایي هغې ورته سر تور کړي، ویل ای الله ته خو په خپل کور کې دته مرګ ورکړې، ای الله ته په خپل کور کې خپل دیدار نصیب کړي. د دې سړي متعلق وایي د وخت یو مالداره سړي خوب ولید. هغه سړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې رالی. د دا سړي په باره کې ورته وویله چې دا سړی به په خپل خرچ باندې مکې مکرمې ته راولي، عمرې ته راولي. هغه یو ورځ خوب ولیدی، نظر اندازه کې. دویم ورځ یې خوب ولیدی. دویم ورځ نبی علیه صلات وسلام بیا ورته وویل. دریم ورځ چې رالی سره ټلیفون وکړي، پلانی پلانی یم و ولې یار ستا سره ملاقات کوم، راسه پلاني ځای کې چې ورله رالی. ول زه تا عمرې له بیایم، عمرې له دې استوم. هغه ورته زه خو یوازې نه ځم. هغه اول دا خبر ورته وکړ، زه خو لمونځ لا نه کوم، ته مې ګرځه عمرې له بیا، او زه شراب څښم، ما درننه مسجد کې الله اکبر نه دی کړی او ته ما عمرې له بیا. هغه ورته ویل چې زه تا عمرې له بیایم. نو ده ورته وویل چې شرط یو دا دی چې ته به راسره یې، زه در اوسه مسجد له نه یم تللی، دا مکه شریف خو نو بیا جلا یو سفر دی، د عمرې له بیا زه ناولده یم. هغه ورته ویل صحیح. چې روان شو هغه وسو. یا سړی ورته وایي چې دا ملګری چې کله موږ طواف وکړي، صفا مروه مې وکړه، عمره مې وکړله، عمره ادا سولو. وایي په دویم طواف د چکر کې د دې سړي حالت بدل شو. د تګه مخکې وایي دې سړي ما ته وویله چې زه لمونځ نه کوم، زه شراب څښم، ول ما لار شي چې دی راځه حرم شریف. په دویم چکر کې د دې سړي کیفیت بدل شو. وایي چې کله عمره ادا سوله، صفا مروه وسو، نو ځو. وایي چې راتلل د بیت الله شریف ته داسې کتل، نو ما ته وایي وایي دا نه ده معلومه چې دا اول بار راغلی یم، بیا راسم که نسم را، که ستا اجازت یې زه به دا مقام ابراهیم سره یو 2 رکعته نفل وکړم. ما ورته ویل زه به هم وکړم. کښېنستو چې رالو. وایي چې مقام ابراهیم ته رالو، ما 2 رکعته وکړل، دی په اول رکعت کې په سجده دی بیا پروت. نو زه خو ډېر صبر مې ورته وکړي، اخر مجبوره سولم، غږ مې پر وکړي، جواب نه راکړي. مال اوس که زه لاس ور وړم بیا دا پولیس سره ته ونه وایي. وایي پولیس ته مې وویل مال دا سړی ډېر وخت کېږي زما ملګری دی پروت یو، هغه چې لاس ور وړي دی رایلاس وفات شوی. نو دې سړي بیا راوړي ځان سره، بیا کور والا راوبلله، ول دې سړي کم عمل کړی و؟ هغه ول نور خو یو عمل نه و کړی، لمونځ به یې لا نه کوئ، زما به ورسره جنجال و په لمانځه باندې، شراب به یې څښل، زما به د شراب ورسره جنجال. مګر یو عمل یې شاید کړی دی، زموږ په علاقه کې، زموږ په کلي کې یو سړی وفات سو، کونډه و یتیمان یې پاتې سو، د هغه یتیمانو ته دا د ډوډۍ د دا انتظام د کفالت یې وکړي. وایي کېدلی سي دا عمل د الله په دربار کې قبول شوی.